موږ چاته نه ګورو په نه نظر، هر چاته مو وکتل په ښه نظر. دا خو شخصیت ظاهروي جناب سپکو ته چې ګوري په درانه نظر. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا نجیب الله انجم د بروت ادبي جرګې یوټیوب چینل له تاسو سره مخاطب یم او نن مې د خپل ذکر شوی شاعر د ماشاءالله زموږ بروت ادبي جرګې اکرام الله نادان هغه ته خواست کوم چې هغه تاسو سره خپل کلام شریک کړي. مو چې قانون صاحب ته ډېره مننه کوم چې ما ته مو په یوټیوب چینل چې موقع راکړه. د خاطر نه چې موږ چې شعرونه دي چې نن دې غواړم له خدای وزم طلب کې، نن دې غواړم له خدای وزم طلب کې، څه ناڅه خو به اشنا راته سبب کې. او لار چې خدای ښودلی نه وي کوم انسان ته، منتظر صاحب لار چې خدای ښودلی نه وي کوم انسان ته، هغه چېرته سړی کېږي په مکتب کې. د ادب بې حرمتي خو ځکه کېږي، د ادب بې حرمتي خو ځکه کېږي، بې ادبه خلک ګډ شول په ادب کې. د ادب بې حرمتي خو ځکه کېږي، بې ادبه خلک ګډ شول په ادب کې. او چولن شعرونه داسې دي چې زمونږ خندا پر رسه داسې شی ایجاد نه څه، زمونږ خندا پر رسه داسې شی ایجاد نه څه، پښتون وي تل په جنګ، پښتون چیرې آزاد نه څه. زبردست مننه. او پکې سرتورې پیغلې ګرځي بې نوا ملګرو، پکې سرتورې پیغلې ګرځي بې نوا ملګرو، اسلام آباد ده خو اسلام پکې آباد نه. پکې سرتورې پیغلې ګرځي بې نوا ملګرو، اسلام آباد ده خو اسلام پکې آباد نه. غزل داسې ده چې موږ لیونیو ته بیا چېرته یادېده خبره، موږ لیونیو ته بیا چېرته یادېده خبره، تا به چې وکړه په پستو شونډو پسته خبره. بس هر سړي جوړه یاري وي تر مطلبه پورې، بس هر سړي جوړه یاري وي تر مطلبه پورې، نن سبا څوک چیرې کوي چاته خوږه خبره. نه زړګیه هر چا سره مینه مکړه خوار به دې کړي، زړګیه هر چا سره مینه مکړه خوار به دې کړي. خلک پښتو وایي خو نه کوي پخه خبره، چې وبکړي انکار لا به شي ګرانه راته، کنې خولګېږي به مې څو ځله راتله خبره. هسې دا اوتې بوتې مه وایه کوه خبره، موږ ته خوږه لګي جانانه ستا تر خطره، ستا تورو سترګو زور څه عجیبه غوندې و، له موږ به هېره شوه قسم دا غزده خبره. یاره ستا تورو سترګو زور څه عجیبه غوندې و، له موږ به هېره شوه قسم دا غزده خبره. او دا په اکرام باندې د ډېرې مینې کیف ومنه چې زهرجنه دې په شاتو بدلېده خبره.